څو ورځو نه زه خو خیر د سوشل میډیا نه کسم خدای جز لګیا دی ډېر زړه خوري قومي مشران خو بالکل نن کام دي خبره به صفا کوو ظالم جابر حکومت لکه څنګه مفتي صاحب خبره وکړه هغه په شیډل پور کې چولی دي بس هغه شیډل پور په واجب باندې مشران ډورو لک شرکت کام کړی دی خو خیر ان شاء الله الله به خیر وکړي رسیبو وروره خبرې بس درته دغه وکړې مقصد صرف د مو د یوې خبرې د موجوده مسایل تکلیفات مشکلات د مو ډېر زیات دي خو هغه ټیم دا نه دی چې په دغه ټیم باندې مو بیانوو صرف نه صرف خبره د مو دا دی چې نجیب دی یا بل دی خو څه په قومي خبرو باندې اوچتوي و دا نمونه ظلم ورسره کوي په دې باندې مو په مزاحمت هم کوو ظلم هم کوي زیاتی هم کوي څه حد کراس کو نیو خبر د څو کالو نه زمو باندې د غیرو پلوسیانې دا د مخبلې پلوسیانې نه دي دا د هغو غیرو پلوسیانې دي نه د خاوره غلامه دی نه خلک غلام دي خو بدقسمتي سره زمو باندې کوم خل منتخب کیږي هغه غلامان دي دا د هغو فیصلې دي نن ما 25 کاله وشو دغه ملک دپاره مې قرباني ورکړه علاقې نه زه ووتم خپل کور وخلل خپل کور نه وتل خپل ځمکې پرېښلل دا ډېره ګرانه خبره ده اسانه خبره نه دی خو تللي والو څه ملک دپاره قرباني دی قرباني مو ورکړه خو په هغې قرباني باندې جو صبر ونه شو مزید دو نور بیا څه منصوبه یې وي الله دې دا منصوبو کې دیو کمیو ما کې ولې چې دغو منصوبو کې مو ته تاوان دی مو عوام ته تاوان دی بل غټ مصیبت دا دی چې دغو پلوسیانو باندې مو مزاحمت ولې کوو په دې کوو چې دغو پلوسیانو سره نفرت پیدا شو قسم دی چې مو ماشومانو چې د عربي مو په مخ باندې راغله مو به ورته سلام کول د ادارو خپل احترام و د حکومت خپل احترام و ته چې پلوسیانې جوړې کې خلکې بغاوت ته بالکل پیټ کو خلکې نفرت ته بالکل پیټ کو دا وجه ورکې دا دی د باندې مو خفه یو دا د ملک نقصان دی دا د ملک تاوان دی کله تا کې خپل ملک تا نه خپل خلک خفاوي تا ظالمانه نه فیصلې وي دا ملک ته پر یاد وساتو دا خطرناکې خبرې دا ملک سکون دی دا د 25 کسانو نه دی دا ملک ته 25 کروڑ عوام ملک دی دا هغو کسانو نه دی تاسو ته پاته دی خبرې څخه زیاتې کو زیاتومې نه کوم یو آرمي چیف دی چې په هغه ما باندې پاتې شوی دی هغه بیا ملک حسابي هغه نه ما پیدا اخیستې وي هغه چې څنګه ریټیر شي هغه ډایرکټ بار ملک ته ځي که جج دی که وزیر اعظم دی څومره غټه خلک دي کارونه یې ملته دي بچي ما دې سبق ویایي روزګارونه یې ماتې دي صرف حکومت په ما کوي صرف اقتدار په ما کوي چې کله اقتدار نه هغه ختم شي هغه دغه مخکې مونږ نه دی کتلی ما سره دشمن ملک دی هغه باندې پابندي دی چې آرمي چیف ریټیر شي هغه به بار ملک ته نه شي دی ما بیا خپل ملک هغه ونه کته خیر خبرې ډېرېږي لنډه خبره دا دی سر نجیبو د ورکزو بلکې د پښتنو یو آواز و او آواز به انشاءالله وي مو دا ورته عرض کوو څه مخکې مو ورسره څو ځله ظلم وکړو هغه بیمار دی هغه بدن کې بالکل روغ ځای نشته لکه څنګه چیرمن صاحب خبره وکړه مطالبه به ورته دا دی چې عدالت ته یې پیش کړه عدالتونه همدغه دپاره دي که هر څومره مړي کړي وي هر څومره جرمې کړې وي هغه نه دهشتګرد دی هغه نه سمګلر دی هغه نه ګڼکاپ دی هغه نه ظالم دی وجه یې صرف دا دی چې د قوم خبره کوي د ظلم خلاف راووځي نو مو دا خپل ریاست ته خپل حکومت ته دا اپیل کوو چې فوراً دې رها کا یا عدالت ته پیش کا که سوچ دا ونه کې انشاءالله دا جرګې و دا مرکې و دا استجاجونه دا به ورځې په ورځې باندې به زیاتېږي او څه ونه وشوه انشاءالله قوم په قوم به ګاډي ډکوو کور کمانډر مخ ته به ورځو وزیر اعلی مخ ته به ورځو چې کوم واکمن دي هغو مخ ته به ورځو خپله ژړا به کوو و دا سړی ورځنه غواړو چې موږ ته خپل سړی راکړه یا عدالت ته پیش کا نور خبرې به د نور مشرانو کوي وار به نه خطا کوو دا
ظالم جابر حکومتونه دي دغو ته به وار نه خطه کوو سبا به بل ټینګوي بل سبا به بل ټینګوي به دا څه کله د دو پالیسیانو مخالفت کوي جو در سره هر با استعمالوي نه د ملک خلاف یو د ملک ته مو دی نه د پوچ خلاف یو نه د پولیس خلاف یو غانده مو بچي دي اول بیګا تاسو سترګې وغړو 3 کسان شهیدان کو خو غانده مو او تا بچي دي کنه کتاله مړګي الله ورته هدایت وکړه کني الله تباہ او برباد کا غانده ته خبره بچي دي غانده مو حالت نه ده خبر مو د څوکره څوره بیزتی وکړه خدای نه ویره وکړه قرآن نه ویره وکړه بس په قرار چیرې بس خبرې رزقه ډېرېږي بیا ما څخه خبرې لږې خېږي نور مشران به خبرې کوي وار به نه خطه کوو انشاءالله د ظالم جابر مقابله به کوو وسلام